عزیزانو د هیچا نه پټه نه ده چې دا څو ورځې په افغانانو باندې څه تېرېږي. نړیوال ورباندې بحثونه کوي او ګوري یې چې په پنجاب په سند کې خو نه وایم، خو د پښتنو په کورونو کې په پښتنه خاوره باندې د افغانانو سره څه کېږي. مالونه لوټ کېږي، بېعزتیانې ورسېږي، جایدادونه پیسې تنې اخیستل کېږي او ډېر په بېعزتۍ وباسي. دا مسله بله ده چې بحثونه ورباندې ډېر شوي دي چې کله افغانان د دوی په کار وو نو دوی چې وو مهاجرینو عزت یو، دوی انصوارو، د مهاجرینو قدر د رور په څېر و، بلکې د هغې نه هم زیات و، کاشوګیرو او لکۍ به یې ورته ډبله کړې وه چې هلئ مجاهدین دي او بس غر داسې او غر داسې او بس یو موټر به په کارو 14 ورپسې همداسې روانو تورې شیشې. دا کیسې نو په موږ او تاسې باندې تېرې شوي دي، سره لیدلې مو دي، خو چې اوس یې په کار نه دي. ولې افغانستان جوړ شو، هلته یو نظام دی، نظام هم چې دی د دوی د لاس لاندې اوس نه چلېږي، نو دوی اوس افغانان نه غواړي. خو په هیر یې نه شي. زه هغه کسانو ته وایم پنجاب خو په نره باندې کبړۍ ته راوتلی دی، خو دغه پښتانه چې د دوی نوکران دي، دا ځینې غلامان دي، ګلخانان دي، دوی دپاره کار کوي او پښتانه سپکوي. په زرګونو موږ ته بدې ردې وایي، تلیفونونه راکوي په واتساپ کې، په مسنجر کې، په همدغسې په کمنټونو کې ډېر بد رد، خو د بدو خلکو بد کارونه وي. زه هغو ته وایم تاسو خو د چا بچي وئ او چې چا روزلي یاستی، خو غلامان وئ. هغه د انوارالحق کاکړ خبره چې موږ افغانانو خرڅ کړي وو، نو خرڅېږي خو غلام انسان نه خرڅېږي. نو هغه کسان چې ځان ته غلامان فکر کوي هغوی خرڅ شوي دي او هغوی باید بادار ته وفادار وي، پنجاب ته وفادار وي، ځکه چې افغانانو دوی په پنجاب خرڅ کړي د دوی په اند باندې. او هغه چې پښتانه دي د خپل پلار بچي دي، هغوی تر مرګه پورې ولاړ دي، خپله خاوره پیژني، خپل ولس پیژني، خپل قام پیژني او هغې دپاره لګیا دي. په پاکستان کې په هر ځای کې په نره باندې غږ کوي چې افغان وم، افغان به یم، افغان به مرم. راغلو په دې کې چې څه شو اوس. هغه ایماندار، هغه په سلګونو زره علما، مفتیان، طالبان چې هغوی به د اسلام دپاره چغې ولې چې اسلام وینو موږ به یو، که اسلام نه موږ به نه یو. څه شو هغه چې تر پرونه فلسطین باندې ژړل او نن هم ژاړي. ولې په خپل رور نه ژاړي؟ ولې په هغه مجاهدینو نه ژاړي چې د دوی نه د روس مخ واړه؟ ولې په هغه کسانو نه ژاړي چې د نړۍ 500 لخ د کفارو ملکونه به ستاسو په دروازې تېرېدل او تاسو به ورته څه نه ویله؟ نن ولې غږ نه کوئ؟ هر څوک پوهېږي، خو څوک یې وایي په چا کې وجدان نه وي. په هیر مو نشي، وجدان د ایمان نه مخکې دی. په چا کې چې وجدان نه وي هغه کې ایمان هم نشته. او زده کړې کړي دي د دوی وجدانونه دې ته دی نه مجبوروي چې دی راپاڅېږي او د دوی غیرت، د دوی ننګ راپاڅېږي او وایي چې زما د خاورې نه زما رور څنګه وباسې. کوی باسې تاریخ ورته مقرر کې، په هغه تاریخ باندې وباسې. یو څوک خو که د کریا په کور کې موسیږي او میاشتو ته مقرره کې هغه نشي کولی چې وځي. د دوی وجدان ضمیر تاسو ورته وایي مړ دی، د دوی علم مړ دی، ځکه چې په دوی کې ایمان نشته دی. ایمانونه مړه دي. په فلسطین کې فلسطینیان ګوري، په خوا کې په خپل کور کې افغانان نه ګوري. د دوی ننګ، د دوی غیرت، د دوی علم، د دوی پوهه او د دوی ایمانونه، د دوی رورولي چې دوی به چغې والي چرته دي. زه تل دا خبره کوم او ځان سره هم ژمنه کوم، وعده کوم چې زه به په دې باندې خبرې نه کوم. خو په هیر مو نشي چې په دې 15 کاله کې کومې مدرسې جوړې شوي دي، که تاسو د دوی نه د ایمان کار ولیده بیا نو زه ملامته په قبر کې او په آخرت کې، په هر ځای کې. دوی به درته د ایمان کار نه کوي. که نه ستاسو په مخ کې افغانانو په خپل هیواد کې اسلامي نظام راوسته او دوی ورته مړه مړه ګوري. او نن هم دوی وایي چې پاکستان زموږ مور ده. مور خو ستا خود ده چې ته د پیرنګي بچی او پیرنګي ستا پلار دی. د لاډ میکالي د قانون لاندې ژوند کوي. کنځلو ته ضرورت نشته چې ډېر مرګر راپاڅېږي. لږ مخکې د دې نه چې خبره کوئ او ما ته کنځلې کوئ یا نور چاته خپلو پښتنو ته کنځلې کوئ، لږ دغه وجدان مو، دغه فکر مو، دغه ایمان چې په تاسو کې دی دا په دې باندې واجب. دا نه چې مهاجره ته راغلی او ورک شه ووځه او داسې نور نه. لږ فکر ورباندې کوئ. موږ تاسو ته پیغور نه درکو، خو لږ بیدار شئ، لږ راپاڅېږئ. که تاسو څو ورځې وروسته یا څو میاشتې وروسته دې پنجاب پرېښودلی
بیا نو څه چې ویلی شي بیا ووایه. پرتوګ یې درنه وایسته. نن په کراچۍ کې یو پښتون د باجوړي نیولی دی چې کوم کارونه ورباندې وکړل هغه د ویلو باندې نه دي ځکه چې د ما نه یې پرتوګ ایستلی. زه خپل رور ګڼم. دا چې تاسو ما رور نه ګڼئ هغه ستاسو خپل کار دی، خو زه مو خپل کام ګڼم، خپل رور ګڼم، خپل ولس ګڼم او تر مرګه پورې او در قیامت په ورځ به هم دا چغه وایم چې دا زما کام دی او دا زما ځان دی. تاسو یې مه ګڼئ، تاسو نه یاستئ. ولخانانو ته وایم نو هغه ورته شناختي کارت وي دا جعلي دی او تا افغان یې ځکه پښتو خبرې کوي. نور نو قضاوت په تاسو. خو یو درته وایم چې د ننګ د غیرت سره ژوند که یو ورځ وي دا هغه 100 کاله نه چې هغه د بې غیرتۍ او د غلامۍ وي 1000 واره ګټور او بهتر دی. دا نه چې زه یې ګڼم دی. د بې غیرتۍ ژوندونه مو مرګ درته ډېر ښه دی. نور قضاوت په تاسو.